وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات بدي مبارك السلسلة كي الله په توفیق سره نن یو سل درې دېرشم نشست او ناسته ده زمونږ، او په دې کې اولنی سوال دی ورور دی، وایي چې ایا زه د هغه سړي نه قرض اخیستی شم او د قرضو لین دین ورسره کولی شم چې کوم سړی معروف وي په دې باندې چې د تجارت په حرامو باندې دی او په حرامه او په ناروا طریقې سره هغه مال ګټي؟ الجواب، نصیحت هغه دا دی چې څوک چې هم معروف وي په دې باندې چې دی په حرامو طریقو سره مال ګټي او مال حرام دی، نو د هغه سره د معاملاتو نه ځان ساتل پکار دي. یو سړی د مشهور دی چې دا سودخور دی یا په نورو ناروا طریقو سره مال ګټي، نو نه ده پکار چې د هغه سره څه لین دین وساتلی شي، اگر که هغه لین دین د قرض وي د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. او که چېرته دا سړی بعض مال حرام او بعض حلالي، یعنی څه مال په حرامه طریقه ګټي، څه په حلال او په روا طریقه ګټي، او مالی چې دی هغه مخلوط دی، پاک او پلیت دواړه پکې شتي، نو دې ټیم کې د هغه سره لین دین د قرضو کولی شي، خو بیا هم بهتر دا دی چې پرېږدي. او مشهور حدیث ته امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو شی ته په شک کې اچوي، یو خبره ته په شک کې اچوي، هغه پرېږده او داسې کار کوه چې هغه ته په شک کې نه اچوي. او حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. او څوک چې د شبهاتو نه ځان لرې وساتي، نو د خپل دین او د عزت خیال وساتو. او دغه شان یو حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی، الاثم ما حاک فی نفسک. ګناه هغې ته وایي چې ستا په زړه کې تردد پیدا کړي، دا زړه دې پرې مطمئن نه وي. نو د داسې سړي سره په معاملاتو باندې سړی مطمئن نه وي، اگر که د هغه بعض مال حلال او بعض حرام وي. خو دا د هغه چا خبره ده چې څوک دیندار وي، د الله نه یېرېږي. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي، نو هغه دې خبرو ته ډېر سوچ کوي چې دا زه چې د چا سره دا معامله کوم، د ده لین دین څنګه دی، د چا خوراک چې کوم، د ده لین دین څنګه دی. بلکې نن سبا خو چې چا له دې دعوت ورکو یا چا له دعوت ورکو، د روټۍ دی ورماتي، که د لین دین مسله راله دی ورماتي. دې ته ګوري نه را تپوس کوي چې د دې سړي معاملات دي څنګه. خو پیسه پکار ده، روټۍ پکار ده، پروګرام پکار دی. دا د بعضو هغه طریقه ده او د ډېرو ده چې هغوی دغه خیال نه ساتي. کوم مثال کې 500 روپو ته ضرورت شو، د ده 500 روپۍ پکار دي، که هغه دی د سودخور نه دي او که هغه دی د هر چا نه دی، خو وایي چې زما 500 روپۍ پکار دي، ضرورت مې دی. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي، هغه د دې خبرو ډېر خیال کوي او احتیاط کوي، د هغه چا سره د معاملاتو نه ځان لرې ساته. بلکل چې کوم سړی یعنی په حرامو کې لګیا دی چورلټ، او یو هغه سړی دی چې حرام او حلال دواړه کوي، نو د ده نه ځان ساتل غوره دي د خپل دین د حفاظت لپاره. او دغه شان چې په زړه کې د تشکونه پیدا نه شي. که ته د سره معاملو کې هم زړه کې به دې ځي راځي دا خبره، که چېرته یو سړی دینداري بیا ویم، په زړه کې به دا خبره اوړي راوړي چې یاره دا معامله به صحیح او که نه به صحیح، دا مال به حلالي که حرام به، الله به بما رانیسي خو نه. نو د دې نه ښه دا ده چې یو سړی دا معامله پرېږدي، اگر که جایز ده. مؤمن چې دی د شبهاتو نه
ځان لرې ساتي. خلاصه دا ده که چېرته معاملات د هغه ټول د حرام وي او تجارت د حرام وي نو بیا خو د هغه سره د قرض لین دین نشي کولی. او که چېرته مال یې ګډوډي څه حلال څه حرام نو بیا ورسره معامله جایز ده خو نه کول غوره دي. دا ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه قرض اخیستی و 5,000 ریاله. وی کله چې ما واخیستو نو هغه ماته بیا یو وخت کې ووایي چې په تا باندې د دې مال زکات دی دا کم مال چې تا زما نه اخیستی دی. وی ما ورته وایي چې په ما باندې به دې زکات نه وي راته وایي چې واپس یې راکړه زه به زکات ورکړم. وی په هغه ټیم ما سره د هغې د ورکولو طاقت نه نو زکات ما ورکو. نو آیا د دې دا خبره صحیح ده چې په ما باندې دې زکات دی او زما دا کار صحیح دی چې ما د هغې زکات ورکو؟ الجواب خلاصه د جواب دا دی چې دې سړي چې دا کوم کار کړی دی دا حرام دی د دوو خبرو د لاسه. دې کوم سړي چې ده ته ویلي چې زما تا سره مال دی په دې کې زکات دی دا به ته ورکې ده حرام کار کړی دی د دوو خبرو د لاسه. یوه ده په قرض باندې زیاتي مال غوښتلی دی، یعنی یو کس راولګېدو چې د هغه نوم عبدالله دی او هغه محمد له 15,000 ریاله ورکړو. بیا محمد ته وایي چې تا باندې په دې کې زکات دی ته به د دې مال زکات ورکې. دې ځای کې د عبدالله د محمد نه په زکات د پاس په قرضو د پاسه زیاتي مال غواړي او نه دی جایز چې په قرضو باندې څوک فایده والي یا زیاتي مال پرې والي، ځکه چې د قرضو دا معامله چې ده دې ته علما وایي دا عقد د ارفاق دی، د مهربانۍ او د شفقت عقد دی. په دې باندې ثواب ګټلی کېږي، په دې باندې نیکیانې ګټلی کېږي، په دې ته فایده نشي اخیستی. نو څوک چې قرض ورکوي چاله دله نه وي جایز چې دی په دې قرض باندې زیاتي څه وغواړي یا په دې باندې داسې شرطونه په دې سړي باندې ولګوي چې هغه ناروا وي، ځکه چې دا په سود کې شمارلی کېږي. او یو روایت دی معروف د علما فقهای ذکر کوي، اگر که په سند کې مقال شتي خو اجماع د اهل علمو په هغې باندې ده چې کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرض چې په ځان پسې فایده راکاږي نو دا سود دی. هر قرض چې په ځان پسې فایده راکاږي نو دا سود دی. نو دې سړي چې دا کار کړی دی ده ته یې ویلي چې ته دا زکات ورکړه دا په سود کې راځي. څنګه په سود کې راځي؟ څه پیدا یې واخیسته؟ که د ده سره نو که د ده سره یو زکات به ده چې هغه سره به زکات په هغه نو بیا قرض سود څنګه شو؟ نه تاسو بل شي ته لاړئ. زکات په دقه کس ته چا چې قرض ورکړی هغه په ده باندې ورکړو، دی فایده واخیسته که دی فایده واخیسته دا سود شو. دویمه خبره چې دا کار ناروا دی د هغې د لاسه زکات په مالک باندې لازم دی، په بل چا باندې نه دی. د چا چې مال دی چا چې قرض ورکړی دی مالک د دې مال دی، په ده باندې زکات دی. زکات په هغه چا نه دی چا له قرض ورکړی. نو دې سړي چې دی بل باندې دا خبره لازم کړې دی چې ته به زکات ورکې نو دی غلط کار کړی دی، بل د ده ذمه بري شوي نه دی ورې، په ده باندې اوس هم زکات پاتې دی، په ده باندې اوس هم زکات پاتې دی. د هغه زکات ورکول د دغه مال د هغه کار نه و او نه پرې د ذمه فارغه کېږي، په ده باندې اوس هم زکات د دې مال پاتې دی ځکه چې دا مال د ده و دا د هغه نه دی. نو ځکه د دې سړي دا کار ناروا دی په دوو طریقو سره، یو خو دی فایده غواړي او دویم هغه چا باندې زکات ورکوي چې هغه د دې مال مالک نه دی. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی که چېرته څوک زنا وکړي والعیاذ بالله د یو زنانه سره د دبور د طرف نه، نو یو خو دا سوال دی چې دا زنا شمارلی کېږي او دویمه دا چې آیا دا کفر دی
الجواب هغه زنانه چې هغه پردی وي د هغې سره زنا کول دا خو معروف دی چې په دې باندې حد دی چې هغه په شریعت کې بیان شوی دی او په دې کې د علماو منځ کې اختلاف هم نشته چې یو سړی راولګي د پردۍ زنانه سره میلاو شي په هغه طریقې سره چې هغه معروفه ده نو دا خو حرام ناروا زنا شمارلی کېږي او چې شبهه پکې نه یو شروط پوری نو بیا په دې سړي باندې حد هم قایمیږي او په دې زنانه هر چې د دبور د طرف نه زنا کول دي دا هم زنا شمارلی کېږي ځکه چې دې کوم دی د داسې زنانه سره میلاویږي چې هغه زنانه د ده دپاره حرامه ده نو دا هم زنا ده که یو سړی د زنانه سره میلاویږي د دبور د طرف نه او که د مخې نه چې دا زنانه په ده باندې حرامه دا زنا شمارلی کېږي دا لازم نه ده چې زنا کې به دی چې یو سړی به د زنانه سره میلاویږي په هغه طریقې سره چې سړی خپلې ښځې سره میلاویږي یا په کومه طریقه چې الله اجازت ورکړی د خپلې ښځې سره د میلاوېدو هله به دا زنا نه په هره طریقه چې یو سړی د پردۍ زنانه سره میلاو شي که هغه دی په هره طریقه د هغې سره یعنی شهوت پوره کوي که د مخې طرف نه که د شا نه دا به زنا شمارلی کېږي او چې کله به کې شبهه نه یو شروط پوره وي نو بیا به حد هم قایمیږي په زنانه باندې او په نارینه باندې دغه شان دا سوال چې آیا د دبور د طرف نه کوروالی دا کفر دی یا زنا کفر دی دا کفر خو نه دی د زنا مسله تېره شوې سړی چې د خپلې زنانه سره کوروالی کوي او د حلاله زنانه چې د ده دپاره ده او ورسره د دبور د طرف نه کوروالی کوي نو دا هم کفر نه دی کفر اصغر ورته ویلی کېږي وړوکی کفر دی او کفر به دوه قسمې یو لوی کفر هغه چې انسان د اسلام نه وباسي او هغې سره دی مرتد کېږي والعیاذ بالله دویم کفر هغه دی چې هغې ته کفر اصغر ویلی کېږي وړوکی کفر په هغې سره سړی کافر کېږي نو خو په لویه خطره کېږي نو ځکه بعضو ګناهونو ته په حدیثونو کې کفر ویلی شوی دی حالانکه په هغه ګناهونو سره سړی داسې نه کافر کېږي چې د اسلام نه وځي نو هلته مراد کفر اصغري او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام احمد امام ابو داود دا روایت راوړی دی من اتی حائضا او امرأة فی دبورها څوک چې د حایضې زنانه سره کوروالی وکړي یا د خپلې ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی وکړي فقد کفر نو د کفر وکړو دلته د کفر نه مراد هغه کفر نه چې د اسلام نه خارج شو دلته د کفر نه مراد کفر اصغر دی وړوکي کفر کې دی واقع شو چې باقي سره یو سړی د اسلام نه نوځي الا په یو حال کې دی کافر کېږي په کفر اکبر سره دیم کافر کېدی شي او دا زنانه هم کافره کېدی شي چې کله دوی دا کار حلال وګڼي یعنی یو شی الله حرام کړی دی او دوی وی نه جي دا حرام که الله حرام کړی دی او که هر څه کړی دی موږ ورته حلال وایو په دې سره دی کافر کېږي هغه کفر کې واقع کېږي چې هغه انسان د اسلام نه وباسي او په هغې سره مرتد کېږي نو د زنانه سره کوروالی د دبور د طرف نه د لویه ګناه ده او بعضو عوامو په زړونو کې دا وي دا سوالونه موږ شوي دي یو څو پیرې چې آیا دې سره زنانه طلاقېږي که نه زنانه ورسره نه طلاقېږي خو په لویه ګناه کې سړی واقع او ځکه حدیث کې دا راځي چې امام ابو داود راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبورها په هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی او د الله د رحمت نه رټلی شوی دی کوم سړی چې د خپلې بیبي سره د شا د طرف نه کوروالی کوي او د شا د طرف نه معنی دی چې په شا کې کوروالی او دغه شان یو حدیث کې دا هم راځي امام ابن ماجه راوړی چې لا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امرأته في دبرها د قیامت پر ورځ به الله هغه سړي ته نه ګوري چې څوک د خپلې ښځې سره په دبور کې کوروالی وکړي او څوک چې په دې ګناه کې اخته وي نو هغوی له پکار دی چې خالص توبه وباسي او الله ته واپس شي او د هغه اسبابونه دې ځان لرې ساتي
چې د هغې د لاسه دی په دې کارونو کې واقع کېږي. او زه به درته یو خبره ذکر کړم او دا به انشاءالله فایدهمند خبرې. دا نن سبا یو څو خبرې ډېرې مشهورې شوي دي. یوه د ښځې خاوند اکثر د یو بل سره طبیعت نه لګي. یو دا خبره ډېره مشهوره ده، زموږ خواله خلک راځي کور کې یعنې سکون نشتي او طبیعت مې نه لګي. ښځه اکثر وایي د خاوند سره مې طبیعت نه لګي. یو دا خبره ډېره عامه شوې ده. دویم د ښځې او د نارینه په ناروا طریقو سره میلاوېده دا ډېر شوي دي. دا دوه خبرې ډېرې شوي دي او د دې دواړو بنیادي وجه دغه شی دی تاسو سره چې په جیب کې پروت دی د انټرنیټ، دا د دې وجه ده. دا سړی په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې د خو ځان دپاره حلال کړي دي که نه، هغو حرام دې ته وایي چې یو زنانه په لار روانې دې ته به نه ګوري. حرام صرف څه دي؟ ټیک ټاک والا څه ده؟ هغه حلاله ده. فیسبوک والا هغه حلاله ده. او بس څوک پیري دا وایي د درسونو کې ما کې د ملګرو ته څه دلیل معلوم وي، موږ ته دې وښیي چې خبرونو والا جنۍ ته کته جایز دي، ټیک ټاک کې جایز دي، فیسبوک کې ګوره، یوټیوب کې ګوره، دا جایز دي. هر چې په لاره روان هغې ته به نه ګورې، دا بیا حرام دي ځکه چې الله وایي د نظرونو حفاظت وکړي. نو د نظر حفاظت صرف په لاره کې، نور پې ورځه. دا سړی چې په دې جاخو کې مبتلا یي که نه او دا جنکو ته ګوري او هغوی کار دغه فحاشي او ډمتوب وي، د دې خپلې ښځې سره طبیعت نه لګي. او ښځې چې کله دا موبایل استعمالوي او په دې کې دغه هلکانو ته ګوري چې د هغوی کار ډمتوب او فحاشي او ځان یې سنبال کړی او څه چلونه یې په ځان کړي او خاوند یې دغه شډل بډل او ساده باده، هغه به یې د خپل خاوند سره طبیعت دی نه لګي. دا درته حقایق وایم. بیا چې والعیاذ بالله د فحش فلمونه ګوري او فحش کارونه ګوري او دا سندرې او دا ګډېدا او دا ناروا طریقې او ناروا چلونه ګوري، دا چلونه بیا د خپلې ښځې سره کوي. دې ته پکې نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی. وایي فلم کې دا پاټ شوی دی، هغه سندره کې دا چل شوی دی، په ډمتوب کې دا شوی دی، په ډرامه کې دا شوی دی، په پروګرام کې دا کار شوی. اوس به دې دا کار په کور کې کوي. دا درته یو داسې حقیقت بیان کړم که مني او که نه یې مني. نن سبا دا دوه خبرې عامې شوي، د ښځې او خاوند د یو بل سره نه لګېده، په ناروا طریقو سره د یو بل سره میلاوېده. او دا ټول برکت ته دغه انټرنیټ دی چې د ډېرو په هغې باندې بریک نه لګي او د ځان دپاره یې حلال کړی او څه جواب به ورسره وي، الله نه به یې ورکوي، تیار کړی به یې جواب. دومره ډاډه چې لګیا دی خو څه جواب به ورسره کېدی شي، ځکه داسې ډاډه لګیا دی. د ایمانونو طبعي د خلکو وکړه خپله والله، د تقوا، د دیندارۍ، د ذهن، د بدن، د نظر، د پیسو، د وخت کومه طبعي زه تا ته ذکر کوم چې هغه دې انټرنیټ د ډېرو خلکو وکړه. دا قرآن پروت دی په غریب باندې یوه انچه دوړه لګېدلې ده په دې جوماتونو کې، لاس ولم څوک نه وکړي. او په انټرنیټ کتو باندې سترګې سرې شوې. لاړ شه ته ډاکټر پسې، ته ډاکټر پسې لاړ شه چې هغه د سترګو ډاکټر او تپوس دې وکړه. ډاکټران وایي اوس ټول رش په هغوی باندې جوړ دی، د چا سترګې زخمي دي، چا هغه سرې شوي دي، چا په سر درد راځي، دا ټول د دغه شي برکت دی. تقوا خو تلې راغلې واله ملګرو سره چې ناستې ته به وایي چې دا یو غټ د زمانې بزرګ دی. سبحان الله واستغفر الله. تقوا د الله نه د ویرې خبرې او چې ځان له شي بیا د تقوا پته لګي، هغه ځای کې بیا د تقوا پته لګي. بدن ورسره تباه شو ځکه چې خوب نشته. د خوب په ټیم کې دغه شی ګوره، آرام سکون نشته، د آرام په ټیم کې دغه شی ګوره. اوس یو سړی دی هغه ماسپښین دمه کوي 1 ګنټه، په 1 ګنټه کې دی 40 منټه موبایل ګوري، نو دی به څه دمه وکړي؟ د شپې چې ورته موږ
ماسوتن درس دی یاره بس درس دی ډېر مزه کې خو دغه دا چې موږ سهار لاړ شو بیا راشو ستړي وو ګن دا سړی چې د ماسوتن د منځه نه بعد په دې کټ کې پروزي موږ ته معلوم دي دا د خلکو سره موږ اوسېږو زه سره بلې دنیا نه یم دې کټ کې چې سم لیده هغه 12 دوه پورې په دې موبایل کې ګوتې وي خو د الله په کور کې ناسته یو 2-3 نصیحتونه اورېده دا په ده باندې سم بوج مال د مال تبعي که دې ورته ووایي چې راشه هلته یو غریب دی 10 روپۍ وله ورکړه نو دومره فریادونه به درته وکړي او د دې انټرنیټ په دې دوکانونو ورشي دې مارکیټ کې دلته دې ورشي رش وینې لاړ شي وګورئ څومره خرچې په دې موبایلو باندې کېږي او په دې انټرنیټ باندې دې په دې چې دا پیسې رالګېږي غریب له مه ورکوه که تکړه نه او نور چاله نه شي ورکولی دغه پیسې ولېږه خپلو بچو له چېرته به پیسې وخوري څه به پرې والي سبق به پرې ووایي څه فایده به میلاو شي او په دې کې دې الټه دا ګټه وکړه چې دین تقوا هغه د نه لاړو د ښځې سره دین طبیعت نه لګي د ښځې کېدی چې ستا سره طبیعت نه لګي بدن دې پکې خراب کو هر څه دې ګډوډ کو نو دا مې راته یو نقطه ذکر کړه چې نن سبا چې دا څه جاخي ماخي کېږي نو د هغې ګډ سبب څه دی هغه د انټرنیټ دی دا ورو سوال کړی دی او ډېر ښکلی سوال یې کړی دی د یو د مرور د سوال نه د هغه د هوښیارتوب پته لګي او د دیندارۍ او سوالونه ما ته یعنې په سوونو راځي بدون مبالغه که زرګه ووایم هم نو زیاتې به نه وي او په هغې کې بیا دا ملګري پکې بعض اکثر ملګري مخکې ورځو کې یو کله نه کله یو میسیج زما په نظر داسې مخې له راشي موبایل کې ګوتې هم په ټایم راشي بیا یې ګورم خو که پکې راغی ولاړ نو بیا لاړ ناببره یو کس میسیج وکړو وایي چې د دې علم څه پیدا چې تا کې عاجزي نشته د دومره تکبر او د دومره لویي او خلکو ته نصیحت ته عاجزۍ کوي او په خپله دوی دا حال دی تکبر څه دی تکبر دی چې ته د صاحب سوال له جواب نه دی ورکړی دا تکبر دی ځکه زه دې بعضو ملګرو ته وایم راشي ته ورته کښېنه که ته ورکولی شي د یو څو ورځې مخکې او ما د هغې نه بیا سکرین شاټ هم ځان سره کېښودو هسې چاته د ښوو دپاره که څوک دا خبره کوي تقریبا د شپې د 9 نه یا د 8 نه واله د سحر د 6:30 پورې چې سهار 6:30 بجې ما خپل موبایل کولاو کو او چې مې میسیج یې کتې صرف په واټساپ کې 206 میسیج راغلي 206 میسیجه دا د شپې د 8 نه د سهار د 6:30 پورې دا ما له څوک داسې نر راوړه چې د 206 سوالونو جواب دی وکړي کېږي نه زه به نور څه نه کوم دغې ته به ناست یم وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی دغې ته به ناست او په اخره کې بیا پکې بعض د مال دوی وګټو مزې دوی وکړې هر څه دوی وخوړو ټوله دنیا دوی را جمع کړه سوالونه ډېري په هغې کې بیا موږ هغه سوالونه راوباسو چې هغه فایدهمن یې ډېر د هغې فایده عامه اوس د دې ورو دا سوال ډېر ناشنا سوال یې کړی وایي دا حدیث ما اورېدلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یاسین سورت یاسین د قرآن زړه دی سوال دا دی چې څنګه د قرآن زړه دی او قرآن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی راجمع شوی یعنی قرآن خو موږ دې ته وایو دا کوم مصحف چې اوس موږ سره دی په دې کې ټول قرآن راجمع شوی دی نو کوئی څوک وایي چې سوره یاسین د دې قرآن زړه دی نو خو صحیح شو خو په هغه ټیم کې خو راجمع شوی نه دی قرآن له راجمع شوی نه دی نو څنګه زړه دی الجواب اولنی دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا حدیث یاسین قلب القرآن دا په ډېرو طرقو سره را رسېدلی دی خو ټول کمزوري سندونه دي په څومره لارو چې دا حدیث راغلی دی هغه ټولې لارې کمزوري دي او ځکه امام دارقطني رحمه الله وی دا حدیث چې دی ضعیف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث
دا حدیث کمزوری سند والا دے متن مجهول لے او دا سورة یاسین پا فضیلت کی یو صحیح حدیث هم نشتی اول خدا مسئلہ یادا کی چی دا حدیث سندن کمزور ہے دویم دی استشکال لرجو حدیث صحیح دے که کمزور ہے دا جدا مسئلہ دا خود ایرور تا چی کم اشکال لے دی جواب کو وی چی قرآن پاکا ٹیم کی جمع شوئے نے نسنگ پیغمبر وی چی یاسین دا قرآن زردے جواب دا دے چی قرآن دا قرآن جمع کے دا کل معنی دائی چی پسینو کی دا غیر جمع کے دائی لکہ اللہ پیغمبر تو ان علینا جمعه و قرآنہ اے دا اللہ اخبر پیغمبر توی چی اے دا اللہ پیغمبر دا دی قرآن جمع کول پا منگ باندی دی نو پاکتن کی قرآن جمع شوئے نا دی نو دلتا دا جمع کول نسا مراد دی پا سینہ کی جمع کول دی لازم نرے چی دا قرآن جمع کول دی پا پانو کی قرآن پا سینو کم جمع کی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کم دق شانوا چی پا سینو کی قرآن جمع شو لکہ حدیث کی رضی دا انس بن مالک مشہور روایت تے چی جمع القرآن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 4 كلهم من الانصار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی سلور صحابہ کرام قرآن را جمع کرو طول پانسارو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی پانو کی نہیں دے را جمع شو سنگ دے ہوئی مانا دے چی پا سینو کی را جمع کرو یو معاذ بن جبل دے دویم ابی بن کعب دے دریم زید بن ثابت او سلورم ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سینو کی مرا جمع شوئے دے بیا دا صحابہ کرام پا سینو کی را جمع شوئے دے او دیسی دا سلسلہ را گلی دا خواہ بلے دا سوچ خبر دا لیکن کمون دا ہوئی چی قرآن ارست را جمع شوئے دے نو ارست سنگ را جمع شوئے دے دا کم زی ناگستے شوئے دے دا که سینو ناگستے شوئے دے نو مانا دا چی پا سینو کی مخ کی را جمع شوئے دے قرآن شتی سید چی و مصحف نشتی زان لا پا پانو کی خاص ندے پروت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی پا سینو کی مشتی کیا دے نو که دا حدیث کچرتا صحیح نو بیا دگا مانا واضح دا چی دا یاسین دا دگا قرآن زردے دا کم چی پا سینو کی را جمع شوئے دے یا پا کم سے اشکال نشتی او کنا قرآن جمع کیدا ستوی پا دی مصحف کی را جمع کیدا نو دا خبر صحیح دا چی دا کم قرآن چی اس منگ سر دا مصحف پا دی طریقے سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی نئے را جمع شوئے بلکہ دا را جمع شوئے دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی اوگی کیا مشہور واقعہ دا صحیح بخاری کی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوئی او دا بوحی لکلا وی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر ذرا اختما دا جنگ یمامہ پا دی وقت کی کلی چی دا جنگ دی یمامہ ختم شو لیکن بعد عمر بن خطاب و سرناسو وی ابو بکر صدیق ماتے وی زید بن ثابت ہوئی او دا وقت زوانانو زید بن ثابت دا زوان صحابی دا دیر کم عمر انسان وی ماتے وی چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمان خواهد را گلے دا دا وی چی دا یمامہ پا دی جنگ کی دیر خلق زمین مڑشو پاکی قاریان مڑشو نوزی یریگم دا سنے چی دا قاریان زمین ختم نشی دا غم پا سینو کی قرآن پروت تے نو که سبار دیس سوک مرشی چی دا آیت یا دا زیسری پا اگتا یادو نو قرآن با زمین نمگڑی شن دا ترا جمع کا وَإِنِّي لَأَرَى أَن تَجْمَعَ الْقُرْآن زمان دا رائے دیشتا دا قرآن را جمع کی نبی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وی ابو بکر صدیق زمان دا دوٹیو لگو لیدہ بطرائی جمع کی دا دا وقت زوانانو او دا را جمع کول دیس احسان ندی ذکا گوی وی که ابو بکر صدیق ما تویلے وی چی دا وحود دا گرو چت کنو دا باسانی وی ذکا چی ما قرآن را جمع کو دا سنہ دا سینونا و خلقو بسی گرزیدہ ما دویم دا اڈوکونا دا سرمنونا پا لرگولی کلی شوی پا دی ہر سب سیزا گرزیدم تردی چی دا قرآن ما تو را جمع کو بیا آگا مصحف یا آگا پانی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سروی تردی چی آگا وفات شو بیا دا عمر رضی اللہ عنہ سروی تردی چی آگا بیا وفات شو بیا دا حفظ رضی اللہ عنہ سرا آگا پانی وی دویم جمع کیدے دا قرآن بیا دیسی دی چی دا عثمان رضی اللہ عنہ دور چکا در آگے خلق اختلاف پر روایتون و پا قراتون کی شروع کو
چا به دا وي چې زه قرآن ویم په قرات ته ابی بن کعب، چا به وي زه قرات ته عبدالله بن مسعود ویم، او په دې طریقې سره په امت کې اختلاف پیدا شو. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د اختلاف د ختمولو لپاره د ټول امت راجمع کو په دې یو مصحف باندې. دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه کار، او بیا د هغې نه یو څو نسخې جوړې کړې، مکې ته ولېږله، مدینه کې ځان سره وساتله، عراق ته، شام ته، او داسې د نسخې خورې کړې چې قرآن به په دې روایت او په دې لفظ سره به ویلی کېږي چې هغه اختلافات ختم شي. نو قرآن په څو مرحلو کې جمع شوی دی؟ ولې به دوه کړي؟ نو څنګه درې مرحلې کومې وي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په سینو کې د عثمان حاکم را جمع شوی. نو فرق د عثمان او د ابوبکر کې څه دی؟ نه، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانه کې قرآن را جمع شوی دی د مختلفو ځایونو نه. داسې جواب وکوئ. د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې قرآن شتي مصحف را جمع شوی، اختلاف په روایتونو په قراتونو کې دی. نو هغه خلک په یو مصحف باندې را جمع کړو چې دې ته مصحف عثماني وایي. هر چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه د سړو په سینو کې پروت، د مؤمنانو په سینو کې، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، او څه مبارکې دي هغه سینې چې پای کې دننه قرآن پروت وي او پای کې علم پروت وي او پای کې حدیثونه پراته دي. دا سینې سینې دي. که څوک سینه ټپوي چې سینه زما ده، نو سینه د ټپولو لایق هغه سینه دی چې پای کې علم پروت وي او په هغې کې قرآن پروت. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، د علم د خاوندانو په سینو کې الله وایي دا آیتونه پراته دي. دا ورسره دی چې که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قرآن څه په هډوکو، څه په لرګو، څه په سرمنو، څه په سینو کې، دې نه به څه ځای شوی نه، دا نشي کېدی. که د انسان نه یو آیت نیم یېري او د انسان د ذهن نه یو آیت نیم وځي، الله سبحانه وتعالی نه خو نه یېرېږي که نه. او الله سبحانه وتعالی د قرآن د حفاظت ذمواري اخیستې ده. څنګه هغه الله د دې امت دپاره په هغه مصحف او قرآن باندې بیا راضي کېږي چې هغه نیمګړی نشي کېدی. نو ځکه دا قرآن اقا شان را جمع شوی دی څنګه چې نازل شوی دی. او دلیل په دې باندې دا دی چې دا کوم قرآن چې ابوبکر صدیق را جمع کړی دی یا عثمان، دا همدغه کوم چې په سینو کې و. ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې یا ابا المنذر. ابی بن کعب مشهور قاری دی په صحابه کرامو کې. وی ماته وایي چې یا ابا المنذر اتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبو المنذر القرآن کې تته د هغه آیت پته شته چې هغه په ټولو کې عظیم آیت دی. وی ما ورته وایي چې الله او د الله رسول ته وپته وی بېره ته ووي. وی ما ورته وایي چې الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آیت الکرسي مې ورته ووي. وی فضرب في صدري، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې سینه کې داسې ګزار راکړو. وی ما ته وایي چې والله لیهنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر دا علم دی تا ته مبارک شي، داسې ناشنا علم دی تا سره. نو دې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي د الله د کتاب کوم آیت د ټولو نه عظیم آیت دی. نو که پیغمبر ته پته وي چې د په سینه کې پوره قرآن نه دی، باید دې تپوس نه کوو، ځکه چې کیدای شي هغه آیت درته یاد نه وي. خو دا د دې په سینه کې پوره قرآن پروت دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې هغه کوم آیت دی د الله په کتاب کې. پوه شوئ تاسو به دې؟ نو د په سینه کې دا کتاب پروت دی. نو دغه سینو نه بیا وروسته چې دی هغه راجمع شوی دی، نو څه اشکال نشته. ضرور وایي چې یاسین د قرآن زړه شو او قرآن راجمع شوی نه. نه، قرآن خو راجمع شوی، او که د نور چا په سینو کې و که نه او وخت پرې لګېدی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه کې خو راجمع شوی و، الله راجمع کړی.